که چیرته یو سړی دوه کورونه لري، په یو کور کې د ژمي اوسیږي او په یو کور کې د اوړي اوسیږي، نو دغه دواړه کورونه د ده اصلي حاجت بللی کېږي، نو دا به نصاب ته نه شمېرلی کېږي. اما که د دې نه ورهاخوا دریم کور یې لرو، نو دغه به نصاب ته شمېرلی کېږي. همدا قسم یو بازګر دی، هغه د بزګرۍ دپاره دوه غویان لري، نو دغه دوه غویان نصاب ته نه شمېرلی کېږي. اما که دریم غویه یې لرو، نو هغه به نصاب ته شمېرلی کېږي. همدا قسم یو څوک کتابونه لري، هغه کتابونه د ده نه مطالعه کوي او یا نه ورباندې پوهېږي، د ده د پوهې نه لوړ کتابونه دي او هغې قیمت دومره دی چې هغه نصاب ته رسیږي، نو دا به هم نصاب ته شمېرلی کېږي. همدا قسم یو کس د ضرورت نه زیاتې جامې لري، نو دغه جامې به هم نصاب ته شمېرل کېږي. چې د ضرورت نه زیاتې جامې څوک کور کې ولري، دا به هم نصاب ته شمېرل کېږي.